کې نن سبا پبجي ډیر زیات مشهور دی او بیا سپیشلی دا ینګ کول ډیر زیات د پبجي استعمال کوي او ته په خپل استعمال کوي کنه نو په پبجي کې هغه کسره د پښتو خبره را لغه څنګه زرا په جاوړي کې ملي لیاقتا بس زلړم او تیری ته دونه راتاو شولې لیاقتا دا چی ودا لګ پکې ګټ السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمنو زم ابوبکر تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې یو پیر بیا زموږ سره ارمان سراج او ور سره نور دغه مشران فیملی هم موجود ده دغه هغه به تاسو سره معرفي کوم خو د دې مخ کې د ارمان سراج نه ستپوسونه کوم ارمان سراج تاسو یو خبره ډیره په دلاره کوله مونږ هم ډیر وخندل نو زما خواهش جوړ شو چې ستا دغه خبره مونږ د یادونو د مازیګر د مینوالو سره شریک کوو هغه د نسوارو خبره څنګه هغه مونږ په منګوري کې ګاډي ناسو جوړاتلو جو هغه ډیر رش وکنه جی جو ګاډي پکې د صحیح دغه هغه رورو کېدو مونږ ډور بور کړو ما سړی ته بل کاروبارو کمای ماما د خو ډیر د بور کار دی جو هغه راته وی تر تاسو خونو خای کنه ډرایور ته جو مارته دغه مورتي د نسوار دکانو باسه ما دا پښتانه په دې نسوار ډیر ویندي یو بل خبره مو دا ګنار مان سراج زم چې هغه د مینوال سره د پبجي هغه په پبجي کې نن سبا پبجي ډیر زیات مشهور دی او بیا سپیشلی دا ینګ کول ډیر زیات د پبجي استعمال کوي او ته په خپل استعمال کوي کنه نو په پبجي کې هغه کسره د پښتو خبره را لغه څنګه ما دغه ته وی په پبجي کې مې کسته وی اټر سره شو ما ته پښتون جی وی او پښتون یم جو ما چې پښتون بیا خو غر کې ها ارمان سراج ستا خبرې خو ډېرې مزیدار او ډېرې خوندورې دي او ډېر مینوال دې جوړ کړي دي خو دا راته ووایه که نه دا مینوالو سره خپل دا پرسنل یو خبره شیر کړه چې ته به څه جوړېدل غواړې مطلب څه څه وایې چې په مستقبل کې زه څه جوړ شوی زه خبره ټول اول د سړي زوی جوړېږم او بیا که سړي زوی سړي زامن کم دي سړي زامن په دې معاشره کې ډېر کم دي یاره ارمان سراج د دې سره خو ماته یو شعر رایاد شو ابه درته ووایم وایي که خیال وکړې نو د هر غمي قیمت شته که خیال وکړې نو د هر غمي قیمت شته بې قیمته یو غمی د سړیتوب دی او په دې دور کې کمې د سړو نشته په دې دور کې کمې د سړو نشته په دې دور کې کمې د سړیتوب دی دغه زما یو شعر هم دی کنه جی کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څو کلوی ډاکټر شي یا مفتی شي نه څو که انجینیر یا ساینسدان جوړ شي او د علم زور بدل دی حالو منم د هر څه مخکې چې انسان جوړ شي ډیر ښه زبردست ارمان سراج په اخر کې به د کتونکو ته یادونو مازیګر د مینوالو ته څه میسیج ورکوي زه خو بوله دا میسیج ورکوم چې نیمه ګنټه د کشمیر لپاره ودرېږئ هغو ته دعاګانې وکړئ چې الله پاک یې عزت کړي که نه ډیره مننه ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو د یادونو په مازیګر کې زمونږ سره د سراج الدین سراج صاحب د فیملی چې څومره ځوانان دي موجود دي او موږ راغلي یو ملم جبې ته نو زمونږ سره فرحان سراج ارمان سراج رضوان سراج او دغه مشر بابا سراج الدین سراج صاحب موجود دی او دا ټول چې دي دا د ادب سره ډیره زیاته مینه لري نو په دې ټول کې به موږ یو هم نه موافق کوو دا ټول به موږ ته شعرونه او غزلې وایي زموږ سره اوسئ ډیره مننه